د کاسمیټک پرپزز دپاره چې خلک وایي موږ ښایسته په نظر باندې راشو، موږ ښایسته شو، موږ سپین شو. هلکان او جینکۍ مختلف قسم صابونونه استعمالوي، شیمپوان استعمالوي او دغه شان مختلف قسم فیس واشز هم استعمالوي. خو اکثر په دغه صابون، په دغه شیمپو او په دغه فیس واشو کې غیر معیاري څیزونه دي، د کوم چې نقصان ډیر زیات دی. ګوره په میډیکل کې زه تاسو ته داسې یو څیز درښیم چې که څوک غواړي، کم هلک یا جینۍ غواړي چې زما رنګ سپین شي، زه ښایسته شم، زه سپین شم، نو د هغوی دپاره ټیبلیټس او داسې انجکشن میلاویږي چې هغه څوک استعمال کړي نو د هغه سره د انسان کلر سپین شي، انسان ورسره ښایسته شي. او یو عجیبه خبره دا ده، ما چې څومره معلومات هم وکړو نو داسې ټیبلیټس او داسې انجکشن دي چې د هغوی څه ساید افیکټس نشته. دغه ته ویل کېږي ګلوټاتایون. دا انجکشن کې هم میلاویږي او په ټیبلیټس کې هم میلاویږي او د دې کار دا دی چې دا وجود ته سپین کلر ورکوي، انسان د دې سره سپین شي، ښایسته شي. او تاسو ته ما وویل عجیبه خبره دا ده چې د دې څه ساید افیکټس، څه نقصانات هم نشته. اوس به یو کس وایي چې نه سر په دې کې خو دا یو نقصان شته، د دې خو څه نه څه ساید افیکټ شته. نو زه تاسو ته ویم که داسې موږ د هر څه ساید افیکټس ګورو نو فیناډال ګولۍ نه ده، زموږ خلک چې د روټۍ په شانته خوري، د دې هم بلا شی ساید افیکټس دي. خو دا داسې ساید افیکټس نه دي چې ډیر زیات نقصاني دي، د دې داسې غټ ساید افیکټس نشته. نو تاسو کې څوک هم غواړي چې زه ښایسته شم، زما رنګ ښایسته شي، نو د دغه غیر معیاري فیس واشو، د دغه غیر معیاري صابونونو او د دغه غیر معیاري کریمونه ځان بچ کړي. د دغه نقصانات ډیر زیات سیوا دي. د دغه په ځای باندې تاسو ګلوټاتایون انجکشن یا ټیبلیټس استعمال کړئ، نقصان هم نشته دی او ستاسو رنګ به ورسره سپین شي، تاسو به ورسره ښایسته شئ.